پاکستانی تجاران په چیغو چیغو ژاړي. ولې داسې وشول؟ ورسره ملګرو یو افغان تجار ویلي چې کله موږ به په اولو کې تجارت لپاره پاکستان ته تلو نو ډالر به مو چې ورښودل نه به یې پیژندل. دی زیاتوي چې بیا داسې وخت راغی چې ډالر به نه و، مال به یې نه راکوه، ویل به یې ډالر دې دو. په پښتو کې متل لرو چې کله د بابا وار وي او کله د بیبي وار وي. د اشرف غني تر ټولو لوی خدمت چې وکړ هغه د پاکستان محتاجي څخه یې وباسلو. ملګرو راځئ چې د پاکستان تجاران ولې ژاړي. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. پاکستانی پانګوال وایي چې موږ تباه شو، نور مو د شپې خوبونه حرام شوي دي، ځکه د عمران خان د بریا لپاره مو په میلیاردونو روپۍ مصرف کړی، خو اوس د پولۍ ټک ته ناست یو. په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو ډېره زیاته خپریږي چې د پاکستان یو خبریال او لیکوال سید طلعت حسین هم په خپل ټویټر کې خپره کړې ده. په دغه ویډیو کې لیدل کېږي چې د پانګوال د عمران خان د حکومت یووالي ته په غونډه کې په چیغو چیغو وایي چې موږ به د خپلو شرکتونو کلي راوړو او ستاسو مخې ته به یې کېږدو. هغه په خپلو خبرو کې زیاتوي په خدای مې د قسم مونږ خو ولوټل شو، لا اله الا الله، مونږ دومره پریشانه یو چې د شپې خوبونه مو حرام شوي دي. هغه وایي په خدای مې د قسم وي چې هیڅ سیاست نشته، زموږ مزدوران ستاسې تر څنګ ولاړ وو، په میلیاردونو روپۍ مو لګولې، خو حالات دومره خراب شوي دي چې هر څه مو تباه شو. د یادولو ده چې په پاکستان کې د عمران خان د حکومت تر راتلو وروسته په دغه هیواد کې ګراني ډیره زیاته شوې ده چې نه یوازې د غریبو خلکو ژوند یې سخت کړی دی بلکې اوس ستر پانګوال او سوداګر هم ژړا ته راغلي دي. تیرو ورځو کې په پاکستان کې د وړو بحران رامنځته شوی و چې له امله یې پنجاب په خیبر پښتونخوا باندې وړه هم بند کړي وو او همداراز په خیبر پښتونخوا کې د وړو پیدا کول ګران شوي وو. همداراز تازه سبزی او تازه میوې او د ژوند نور د ضرورت او اړتیا وړ شیان هم په پرله پسې ډول ګرانیږي چې خلک یې د اخیستو له توانه ووځي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ.